یو سړی د مچ په وجه باندې هغه جنت ته داخل شو او یو بل کس چې دی هغه د مچ په وجه باندې جهنم ته داخل شو. تاسو چې څنګه حیران شئ داسې صحابه کرام هم حیران شو او د الله نبي نه پوښتنه وکړه چې ای د الله نبي دا څنګه؟ د الله نبي ورته وفرمیل یو قوم و چې هغوی دپاره یو بوت و، نو هغوی به هیڅ چاته هم اجازه نه ورکوله چې په دې بوت باندې تیر شي او دې دپاره څه نذرانه پیش نه کړي، د دې د عظمت دپاره او د قربت دپاره څه شی پیش نه کړي. نو یو دوه کسان په دې قوم باندې تیریدل. دې قوم والا ورته وویلې چې د دې بوت دپاره څه شی پیش کړي. یو د دې دواړو نه وویلې چې ما سره خو هیڅ هم نشته دی چې زه د دې بوت دپاره څه شی پیش کړم. نو دې قوم والا ورته وویلې چې د دې بوت دپاره پیش کړه، اگر که یو مچ ولینئ، یو مچ راونیسه او هغه دې دپاره پیش کړه. نو هغه همدغه کار وکړو، مچ یې راونیو او د دې بوت دپاره یې پیش کړه، نذرانه یې پیش کړه. نو دغه قوم چې دی د دغه لاره یې لکله او هغه یې رخصت کړه. د الله نبي وفرمیل دا سړی په دې کار باندې اور ته داخل شه. او د دویم ته چې کله یې ویلې چې د دې بوت دپاره څه شی پیش کړه، نو هغې ورته وفرمیل وایي زه چې ما د الله سبحانه وتعالی نه سوا بل هیڅ چاته هم چې دی نذرانې نه پیش کومه. نو دا خلک راولګېدل او دغه سړی چې دی قتل کړه. د الله نبي وفرمیل دا سړی په دې کار باندې جنت ته داخل شه. دې واقعه کې ډېر لوی عبرت دی. یو خو دا چې شرک ډېر یو قبیح عمل دی، باید موږ شرک وپېژنو، د هغې انواع او قسمونه وپېژنو. د شرک ډېر انواع او ډېر قسمونه دي تر څو په دې کې واقع نه شو. دویمه خبره دا ده چې دا جنت او دا اور چې دی دا انسان ته انتهایی ډېر زیات نږدې دی. کله داسې چې انسان نه یو داسې عمل وشي چې ډایرکټ په هغې باندې اور ته داخل شي، نو باید احتیاط وکړو، هغه اعمالو نه ځان وساتو کوم عمل په وجه باندې انسان اور ته داخلېدلی شي او سبب د دخول د جهنم کېدلی شي. او کله یو داسې عمل چې هغه انسان وکړي او هغې سره ډایرکټ انسان جنت ته داخل شي، نو موږ له پکار دی چې داسې اعمالو تلاش وکړو او د دې په هڅه کې شو چې هغه اعمال چې هغه زموږ دپاره سبب دخول د جنت کېږي باید هغه وکړو. درېیمه خبره دا ده چې دا مچ څومره یو قبیح شی دی او څومره یو کمزوری وړوکی شی دی چې د دې په وجه باندې انسان جهنم ته داخلیږي. نو هغه خلک چې هغه لوی لوی شیونه د غیر الله دپاره قرباني کوي او د هغوی دپاره نذرانې کوي او هغوی دپاره پیش کوي، د هغوی به څه حال وي؟ نو دا ټول شیونه چې دی دا تعلق لري په زړه پورې چې غیر الله دپاره د وړوکی شی پیش کړه او ستا په زړه کې عظمت و دغه شي او نذرانه و د غیر الله دپاره، نو پوه شه چې ته تباه او برباد یې. نو د توحید دلته ډېر لوی فضیلت بیان شوی په دې حدیث کې چې باید موږ توحید او د الله سبحانه وتعالی وحدانیت وپېژنو او په هغې باندې خپله عقیده برابره کړو تر څو د جهنم نه بچ شو.